افغانستان ته د 2026 تر 2028 مالی کال په بودیجه کې له 100 کروڑ روپیې څخه 150 کروڑ روپیې ته د هند پراختیايي مرستو د بودیجې له زیاتېدو سره مهاله په قطر کې د اسلامي امارت سفیر له دې ګام څخه هرکلی کړی دی. محمد سهیل شاهین آرزو ته وایي دا مهم ګام په مناسب وخت کې د افغانستان خلکو لپاره ترسره شوی دی. ښاغلی شاهین همداشان ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ فرصتونه هم برابر شوي دي. افزایش بودجه اختصاص یافته برای افغانستان از طرف هند اقدام مهمی است که در وقت مناسب صورت گرفته. باید یادآور شد در حالی که ما افغانستان را تقریبا از نو می‌سازیم، باور من فرصت‌های فراوانی برای سرمایه گذاری و تجارت هند در افغانستان و نیز برای افغانستان در هند وجود دارد که باید بررسی شده و از آنها بهره برداری صورت گیرد و این برای بهبود اقتصاد دو کشور مفید می باشد. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان د هند او افغانستان ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکو پراخېدل په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو په ګټه بللی دی. تلاش‌های کشور هندوستان به خاطر ایجاد افغانستان و کمک مردم افغانستان بسیار ارزشمند است. می‌تواند نقش جایگاه افغانستان در سطح بین‌المللی همچنان دوباره احیا بکند تا گسترش روابط افغانستان با کشور هندوستان در شرایط فعلی منافع دو کشور بوده. می‌تواند جایگاه افغانستان را بیشتر ثابت بکند تا همچنین در قسمت تامین صلح و ثبات و همکاری‌های منطقه‌ای همچنان خیلی مفید می‌باشد. کشور هندوستان بنا به جمعیت و نفوس زیادی که نسبت به اکثر کشورهای آسیایی داره، یک بازار خیلی خوب به فروش محصولات افغانی میتونه باشه. افغانستان میتونه قالین، میوه خشک و سنگای قیمتی خود به شکل خیلی درست به هندوستان به فروش رسانیده باشه و خود افغانستان هم میتونه یک بازار خیلی خوب به کالاهای هندوستانی باشه. دا په داسې حال کې ده چې په تیر زیږدیز کال کې هند په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت د سفارت په کچه لوړ کړی او د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې اسلامي امارت هم نور احمد نور یې په نوي ډهلي کې د افغانستان سفارت د واکپال په توګه معرفي کړی دی.